از ابتدای خلقت وقتی که الله جل شانه سیدنا آدم علیه السلام به دنیا روان کرد، همراه سیدنا آدم علیه السلام شیطان ملعون ابلیس ملعون را هم به دنیا روان کرد. از اونمو وقت در دنیا تقسیم آمد، در دنیا دو جماعت قائم شد. یک جماعت را حزب الله گفته میشه که در رأس نمی جماعت بابای ما و شما سیدنا آدم علیه السلام قرار داره، و یک جماعت به نام حزب الشیطان یاد میشه که در رأس و ابتدای نمی جماعت ابلیس قرار داره. یک جماعت را حق گفته میشه و دوهم جماعت را باطل گفته میشه. از ابتدای انسان تا اینمی روز و تا روز قیامت در دنیا حق هم وجود داره، باطل هم وجود داره. در دنیا حزب الله هم وجود داره، حزب الشیطان هم وجود داره. بری تایید حق، بری نصرت حق، بری رهنمایی اهل حق الله جل شانه هر وقت به دنیا انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم را روان کرده و به اونها کتب آسمانی را نازل کرده، و ابلیس هم هر وقت در مقابله حق اولادهای خود را مقرر کرده. بلکه وقتی که الله جل شانه سیدنا آدم علیه السلام را خلافت داد و به دنیا سیدنا آدم علیه السلام را روان کرد و سیدنا آدم را رئیس اهل حق مقرر کرد، شیطان در مقابل حق استاد شد، در روبروی الله تعالی اعلان کرد لأغوینهم اجمعین، یا الله ما اینمی مخلوق شما را از طریق حق، از راه حق ضرور گمراه میکنیم. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یا الله ما به اینمی بندگان شما، به اینمی مخلوق شما حمله آور میشیم، حمله میکنیم از روی، از پشت، از طرف راست، از طرف چپ، از هر طرف به اونها حمله میکنیم. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، در طریق، در راه مستقیمی حق بر اونها میشینیم و اونها را دوکه میتیم که اونها اینمی بندگان شما از راه حق دور شوه. از اونمو وقت از ابتدای انسان تا اینمی روز و تا روز قیامت اینمی مقابله است و تا قیامت اینمی مقابله جاری میشه. آل یک مسئله ضروری که است و اینمی است که گاهی گاهی حق ظاهر باشه، در بعضی مسائل یا در بعضی اوقات حق واضح باشه. پس در اونمو وقت زیاد دلائل یا ضرورت به زیاد دلائل و توضیحات یک انسان نداره. الله جل شانه وحده لا شریک له است،
معبودی برحق است، باقی ادیان یا کدام مردم که شریک امراه الله تعالی جور میکنه باطل است. اینمی یک گپ است که واضح است، بزیاد دلائل ضرورت نداره. اینمی یک گپی واضح است. محمد صلی الله علیه و سلم رسول خدا تعالی است. اینمی بر ما و شما الواضح است، به بسیار دلائل ضرورت نیست. قرآن کریم یک کتاب حق است، از طرف الله تعالی آمده است. اینمی یک گپی حق است، ما و شما بر اینمی ایمان داریم، به بسیار دلائل ضرورت نداریم. در اینمی وقت انسان یک نوع اطمینان محسوس میکنه، ولی گاهی گاهی شیطان یا اهل شیطان یا جماعت شیطان که اونها را حزب الشیطان گفته میشه یا اونها را اهل باطل گفته میشه، اونها یک کار میکنه، در بعضی مسائل تلبس میکنه، حق را همراه باطل خلط میکنه. وقتی که حق همراه باطل خلط شوه، پس یک انسان، خاص کر یک انسان که زیاد علم دین نداره، او نمیتوانه که فرق کنه که کدام گپ صحیح است کدام گپ باطل است، کدام حق است کدام صحیح باطل است. اینمی را در اصطلاح قرآن کریم تلبیس گفته میشه. به اینمی سبب الله جل شانه جماعتی یهود را منع کرد، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. زیرا که علماء یهود در آخر براه شیطان روان شد، اونها هم از جماعت حزب الشیطان، از جماعت باطل شد. به اینمی سبب اونها اینمی کار شیطان را شروع کرد که تلبیس را بر مردم آورد، حق را همراه باطل خلط کرد. العام مردم نتوانست که حق را از باطل جدا کنه. در اینمی وقت که حق همراه باطل خلط شوه، پس مسلمان باید با کدام راه، با کدام طریق حق از باطل جدا کنه، باطل از حق جدا کنه. اینمی یک گپی ضروری است که در اینمی روز ما و شما در اینمی موضوع یک کم گپی ما همراه شما می خواهیم که به توفیق الله تعالی شریک بسازیم. کله کله په یو موضوع کې حق واضح وي، ښکاره وي، اظهر من الشمس، د لمر نه هم ښکاره وي، ډېر دلایل نه غواړي. لکه ما مخکې وویل چې الله جل شانه وحده لا شریک له، تنی تنها د عبادت مستحق دی. بس مسلمان ته دا خبره واضحه ده، ډېر دلایل نه غواړي. قبله دې طرف ته ده، دا دلایل نه غواړي. د سهار مون 4 رکعاته، د ماپښین 10 رکعاته، د مازګر 4 رکعاته، دا واضحه ده، دلایل نه غواړي. کله کله بیا بعضې مسائلې اهل باطل د شیطان ډله دا و مسلمانانو ته ګډې وډې کی، داسې خلطې کی چې مسلمان دا نسی جدا کولی چې کومه مسله حقه ده کومه باطله ده. دې ته د قرآن په اصطلاح کې، د شریعت په اصطلاح کې تلبیس ویل کیږي. دا عمل به یهودو کوي چې حق او باطل سره جدا کی. یک نمونه اینمی در صفات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یهود کرد. پیش از آمدن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به دنیا، در تورات
که الله جل شانه اینمی کتاب به موسی علیه السلام داده بود. در اونمو کتاب صفات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بود. الله جل شانه به یهود ذکر کرده بود که یک نبی می آید در آخر الزمان. اونمو نبی که می آید شما باید بر اونمو نبی ایمان بیاری. اونمو نبی آخر الزمان است. اونمو نبی کدام شکل داره، کدام صورت داره، با کدام قسم رنگ داره، با کدام قسم چشم داره. الله جل شانه در قرآن شریف اعلان کرد الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینمین یهود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را اتر کامل میشناسه، مثل که یک شخص فرزند خود را میشناسه. یک انسان فرزند خود را با آواز هم میشناسه. یک انسان فرزند خود را به نقل و حرکت از پشت هم میشناسه که اونمو بچه ماست، زیرا که معرفتی کامل است. اینمی مردم یهود اهل کتاب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را کامل شناخت داره، زیرا که ما اینمی نبی را مکمل بیان کردیم به اونها. پس چرا اینمی مردم اهل کتاب از نبی علیه السلام انکار میکنه؟ و ان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. اینمی اهل کتاب صفات نبی را پت میکنه. چطور پت میکنه؟ در اینمی کتاب اهل کتاب در تورات صفات دجال هم بیان شده بود. الله جل شانه به اونها بیان کرده بود که در آخر الزمان یک شخص میآید به نام دجال، دعوه داره که ما نعوذ بالله خدا هستیم، رب هستیم. اونمو دجال کدام صفات داره؟ صفات دجال هم بیان شده بود که اینمی صفت داره، اینمی صفت داره، اینمی صفت، اینمی صفات دجال هم بود. اینمی یهود چی کرد؟ صفات دجال را بجای صفات نبی علیه السلام نوشته کرد نعوذ بالله، و صفات نبی علیه السلام را بجای دجال نعوذ بالله نوشته کرد. پس به مردم خود گفت که اینمی نبی آخر الزمان نیست، زیرا که در صفات نبی آخر الزمان یک صفت اینمی است که نبی آخر الزمان کور است به چشم، یک چشم اونمو نبی کور است و اینمی کور نیست. حالانکه اینمی صفت نبی نبود، اینمی صفت دجال بود. دیتا دا قرآن په اصطلاح کی تلبس ویل کیږي، دا د یهودو کارو. په اوس زمانه کې هم حزب الشیطان، هغه جماعت چې د شیطان په طرف کې ولاړ دي، د هغو کار داوي چې حق او باطل داسې سره ګډوډ کړي چې عام مسلمانان په دې نه پوهیږي چې حق وس په دې مسله کې څه دي او باطل څه دي. نو په داسې وخت کې چې حق او باطل سره ګډ سي، تلبس د حق او باطل راسي، خلط د حق او باطل راسي، مسلمان به حق او باطل په څه باندې سره جدا کوي؟ د مسلمان لپاره د حق او د باطل د امتیاز معیار څه دی؟ د دې لپاره دوې درې مختصرې خبرې کوم. اول، د حق او د باطل لپاره معیار دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه د حضرات خلفای راشدین سنت او طریقه ده. عرباز ابن ساریه رضی الله عنه یو صحابی دی، هغه وای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و موږ ته یو ورځ وعظ او نصیحت وکړي. وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه. نبی علیه السلام موږ ته یو ورځ بیان وکړي، داسې بیان یې وکړي. وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه، داسې بیان یې راته وکړي وجلت منها القلوب، چې زموږ په زړو باندې خوف او لرزه راغله. وذرفت منها العیون، او زموږ د سترګو نه اوښکې روانې سولې.
موږ داسې ورخطا سولو فقلنا یا رسول الله كأنها موعظة مودع. موږ ورته وویل یا رسول الله ستا د دې بیان څه خو داسې ښکاري لکه ته چې نور زموږ څه د دنیا څه رخصتېږې روانې، داسې ښکاري لکه دا چې ستا اخرنی بیان وي، د دنیا څه رخصتېږې. فاوصنا یا رسول الله نصیحت راته وکړه، وصیت راته وکړه، لکه یو پلار چې د دنیا څخه ځي و خپلو بچانو ته د مرګ په بستر باندې آخري وصیت کوي، نو څومره مهمه به وي. حضرات صحابه کرام ورته وایي یا رسول الله ناشنا بیان دې نن وکړي، یا رسول الله زموږ د آینده د امت د آینده لپاره یا رسول الله یو خاص وصیت راته وکړه. نبی علیه السلام څه ورته وایي؟ اوصیکم بتقوى الله عز وجل. اول وصیت دا دی چې د الله جل شانه سره تعلق قایم کړي، الله جل شانه وپېژنئ، د الله جل شانه امر ومنئ، د الله جل شانه سره تعلق قایم کړئ. الله اکبر. د الله جل شانه سره جوړه وکړئ. دا داسې رب دی چې جوړه دي ورسره وکړله، من کان لله کان الله له. ته د الله جل شانه څه بیا به الله جل شانه ستا وي. من تقرب الی شبرا، که څوک یو لویشت ته رانږدې کېږي تقربت الیه باعا ذراعا، چې څوک لویشت ته رانږدې کېږي یو ګز ورنږدې کېږم. من تقرب الی ذراعا، چې څوک ګز رانږدې کېږي تقربت الیه باعا، یو ګز ما خواته الله جل شانه وایي راځې، باع دې غېږې ته وایي دومره ورنږدې کېږم. من آتانی یمشي اتیته هرولا، څوک چې زما خواته الله جل شانه وایي په قدمو راځي، زما رحمت به د هغه خواته په ځغاسته وځي. څوک چې زما سو ولئن سألني لأعطینه، چې څوک زما سو چې زما څه څه وغوښتله بیا ورکوم. ولئن استعاذني لأعيذنه، چې د څه شي څخه پناه وغوښتله بیا یې وساتمه. كنت سمعه الذي يسمع به. اوهو څنګه رب دی، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله اکبر. موږ خپل رب یې کړي، موږ د خپل رب سره تعلق ختم کړي. یا رسول الله وصیت راته وکړه. نبی علیه السلام وایي زما وصیت دا دی، اوصیکم بتقوى الله عز وجل. زما وصیت دا دی چې د الله جل شانه سره تعلق جوړ کا. تعلق فائدہ څه ده؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها. الله جل شانه وایي څوک چې زما سو د ده د سترګو په دید کې زه ورسره یم، د ده د غوږو په اورېدو کې زه ورسره یم، د ده د لاس په نیولو کې زه ورسره یم. بیا دا لاس چې دی په چا باندې پورته کړي دا یوازې دی نه دی، ما او تا په چا باندې د توپنچې ټک وکړو، په چا باندې د توپکو د راکټ ټک وکړو نیسو ختمولی. سیدنا موسی علیه السلام د قرآن تصریح د په یو کافر یې په چپلاخه ووالي. الله پاک وایي وکزه موسی فقضا علیه. موسی علیه السلام یو کافر په چپلاخه چاپېړه ووالي، هغه یې مردار کړي. دا یوازې موسی نه و، په دې لاس کې د الله پاک طاقت ورسره. من کان لله کان الله له. هر نبی چې دنیا ته راغلی دی اوله خبره دا وه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هر نبی چې دنیا ته راسي الله جل شانه ومني، د الله جل شانه دا ومني.
بیا به د دنیا او د آخرت مشکلات حل وي، بیا به د هر غم خلاص یې، د هر مشکله به خلاص یې، د هر مصیبت به خلاص یې. موږ چې نن و هر درد ته محتاج یو، د هر چا درد ته محتاج یو. مولانا رحمه الله فرمایي، مولانا بلخي صاحب وایي پشي دوه قسمه ده، وایي یو هغه پشي ده چې مالک لري، وایي کومه پشي چې مالک لري، وایي هغه پشي ته چې سهار ورسې ویې ګورې، وایي لمر ته پرتی پیتاوي ته پیتاوه اخلي، لمر اخلي، انرژي اخلي، هغه په بامو نه ګرځي، هغه پیتاوي ته پرتی پیتاوه اخلي. ولې هغه په دې پوه ده چې زه مالک لرم، زما مالک زما د روزي غم خوري، پښې یې غځولي، او مالک هم د روزي غم خوري چې 10 بجې و 11 بجې سي مالک ورته شي. او یو هغه پښې ده چې هغه مالک نه لري، د ځان لپاره مالک نه منتخب کړي، هغه ټوله ورځ په دې بام پورته سه، په دې بام کښته سه، دې دکاندار او قصاب ته خوله وازه که هغه کله په اډو کې وویلي، کله یې په کاڼي وویلي، په دې دیوال پورته سه، په دې ستړی وي، کله وږی ولاړه سي، کله مړه ولاړه سي. وایي که بنده د ځان لپاره مالک منتخب کړي، د هغه مالک دروازه یې ونیوله، بیا به آرام اطمینان په سکون باندې چې زما رب زما لپاره مقرره کړې ده، څوک یې نسي راسه وړلی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. کدی رب راته د شر د تکلیف اراده وکړل، څوک یې لرې کولی نسي، کدی رب جل شانه راته د خیر اراده وکړل، څوک یې راسه وړلی نسي. دوم راته نبی علیه السلام په دې وسط کې وویله مهمه خبره، والسمع والطاعه، تاسې د خپل امر اطاعت وکړئ. وان تأمر علیکم عبد حبشي، دا غدوه مهمه خبره ده، که په تاسو باندې یو تور رنګ حبشي مقرر سو، تاسو د هغه اطاعت وکړئ، فرمان برداري وکړئ، د مسلمانانو جماعت ټینګ ونیسئ، دعا اختلاف او تفرق مه کوئ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تاسو داسې مه کېږئ لکه اهل کتاب، اهل کتابو اختلاف وکړي، تاسو د هغو په طرقه مه کېږئ. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مه کوئ اختلاف، که مو اختلاف وکړي هیبت او دبدبه به مو ختمه سي، قوت او طاقت به مو ختم سي. دلته هغه مهمه نکته ده چې الله نبی علیه السلام راته بیانوي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نبی علیه السلام بیا صحابه ته وفرمیل که زه ولاړم د دنیا څخه، تر ما وروسته به تاسو اختلافونه ووینئ، امت به ټوټې ټوټې سي، اختلافونه به سي، فرقې به سي، جماعتونه به سي. نو تاسو به په کومه لاره باندې ځئ؟ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین. نو تاسو به په کومه لاره باندې ځئ؟ تاسو به په هغه لاره باندې ځئ کومه لاره چې زما او زما د صحابه ده، چې دې ته اهل السنة والجماعت وایي. اهل السنه د نبی لار، والجماعه چې تشریح د جماعت د صحابه وي. کدام چیز کی در سنت نبی علیه السلام آمده و تشریح اونمو سنت از حضرات صحابه کرام نقل شده، اینمی حق است. در هر وقت که به شما التباس آمد، در وقت التباس مراجعه کنی به سنت، به حدیث نبی علیه السلام، به سنت نبی علیه السلام، و اونمو سنت و حدیث نبی علیه السلام را مطابق ذهن خود را تشریح نکنی، مطابق ما و دیگر تشریح نکنی، بلکه مطابق تشریح صحابه را بگیری. بس اینمی حق است. کدام چیز حق است کدام باطل است، ما با کدام را بریم؟ الخو از در اینمی وقت اختلاف از ما راه گم شد، سعودی اینطور میگوید، افغانستان اینطور میگوید، فلان اینطور میگوید، فلان اینطور میگوید. نه، ما مقلدی نه سعودی هستیم، نه مقلدی افغانستان هستیم، نه مقلدی فلان هستیم. ما و شما مقلدی و ائمه هستیم. کدام ائمه کرام رحمهم الله که با ما و شما تشریح
و توضیح حضرات صحابه کرام نقل کرده. ما و شما مقلدی اونها هستیم. به هر مسلمان اینمی گپ واضح شد که در وقت التباس، در وقت اختلاط حق و باطل، ما و شما باید مراجعه به کتاب و سنت کنیم موافق تشریح حضرات صحابه کرام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ملل متحد ایتر می گویا، فلان مملکت ایتر می گویا، امریکا ایتر گفت، BBC ایتر گفت، ولی مسلمان هستیم. ما مؤمن هستیم. ما اینمی اعلان کردیم که لا اله الا الله، لا اله الا الله اقرار بندگی است. یا الله ما عبادت شما میکنیم، محمد رسول الله طرز بندگی است. یا الله اینمی عبادت را به طریقه مصطفی میکنیم. بس الوقتی که ما اینمی دو اقرار کردیم، ما نه مقلد امریکا هستیم، نه تابعداری BBC هستیم، نه تابعداری فلان و فلان هستیم. ما در اینمی وقت مکلف هستیم که با کتاب و سنت و فقه مراجعه کنیم. وقتی که ما به اونجا مراجعه کردیم، در اونمو کتاب و سنت کی کدام حکم آمده، پس از اون مسلمان مسلوب الاختیار است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وقتی که از طرف الله و از طرف مصطفی صلی الله علیه وسلم کدام حکم آمد، پس مسلمان مسلوب الاختیار است. مسلمان اختیار نداره. مسلمان در اینمی وقت در مقابل کتاب و سنت، در مقابل شریعت رای خود را اظهار نمی کنه که رای ما اینمی است. ما خود رای نداریم. ما کی هستیم که در مقابل شریعت رای خود را بیان کنیم؟ ما خود رای خود را ختم کردیم. ما خود دست خود را در دست نبی دادیم، بیعت کردیم، کلمه را خواندیم، اختیار خود را سلب کردیم. نه اختیاری جان داریم، نه اختیاری مال داریم، نه اختیاری اولاد داریم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ما خود سودا کړی ده. ما مال هم خرڅ کړی دی، ما ځان هم خرڅ کړی دی، ما اولاد هم خرڅ کړی دی. زه خود سودا سوی ده زما ده، په ازل کې سوی ده. د جنت خریدار یم، جنت می اخست دی، هر څه می ورکړی دی. نه په زما په ځان کې زما اختیار چلیږي، نه په زما په مال کې چلیږي. زما ځان دی، دا دی اوس خوراک او څښاک کومه. 15 ورځې پس بیا ما ته ویل کېږي چې خوراک به نه کوې. بیا زه اختیار نه لرم خوراک نه کوم. زما ځان که زما وایي ما به خپل اختیار چلولی. زما مال که زما وایي ما به خپل اختیار چلولی. میاشت پس ما ته وایي چې کال پوره دی، هغه پیسې چې تا ګټلې دي د هغه مال 40مه حصه واخله او مخلوق ته د الله یې ورکړه جل جلاله. زه به یې ورکوم. نو زما مال زما نوسو، زما وقت زما نه دی. زما په وخت کې و ما ته دا حکم دی چې خپل وخت واخله، مسجد ته ولاړ شه، د الله جل شانه په حضور کې سجده وکړه. زما هیڅ ما نه دی. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات ان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابر الناس قلبا اعمق الناس علما اقل الناس تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فرمایي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فرمایي اے خلکو که پتاسو کې یو څوک غواړي چې د یو چا اقتدا وکړي، په دغه ژوندو پسې مځي، هغه صحابه کرامو پسې ولاړ شي چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هم نشینه وه. د نبی علیه السلام د صحبت لپاره الله پاک منتخب کړي وه. په ټوله کائناتو کې تر ټولو پاک زړونه د دوی وه، په ټوله کائناتو کې تر ټولو عمیق علم د دوی و، او په ټولو کې تر ټولو بې تکلفه زندګي د دوی وه. رضی الله عنهم و ارضاهم. هغو موږ او تاسو ته د نبی علیه السلام دین واضح بیان کړي، نقل یې کوي او موږ
نبی علیہ السلام راته وایي ترکتکم علی ملة البیضاء، ما تاسو په یو واضحه لار باندې پرېښولاست، داسې واضحه دین مې درته پرېښوي، لیلها کنهارها، زما د دین شپه داسې واضحه او روښانه ده لکه د نورو ادیانو ورځ. دین واضحه، فقط زما او ستا څخه مراجعه غواړي چې ما او تا و دین ته مراجعه وکړو، بیا به په ما او تا باندې تلبیس را نسي، زما او ستا څه به یوه مسله هم پاته نسي. لہذا مسلمانانو خاص مو دا دی چې د دین په مسائلو کې مه ځان ته تردد او شک پیدا کوئ، یاو او مه د دین په مسائلو کې د خپله ځانه رایه قایموئ. په هره مسئله کې د دین چې شک درته پیدا سو، الله جل شانه راته حکم کوي، راته امر کوي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کچیرې نه پوهیږئ تاسې، نه یاست خبر تاسې، د علم و خلکو ته د علم والاو ته مراجعه وکړي، د علماو سره کښېنئ، پوښتنه وکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کوي الله جل شانه دې په هغه چا باندې رحم وکړي چې د دین د مسلې پوښتنه کوي، ځکه څوک چې د دین د مسلې پوښتنه وکړي پر ده باندې الله جل شانه رحم کوي، یاو څوک چې جواب ورکوي پر هغه رحم کوي، دعا څوک چې وسائل او جواب والا ته غوږ نیسي پر هغه رحم کوي، درې څوک چې د دې سره محبت کوي پر هغه رحم کوي، څلور د دین په مسله کې شرم مه کوه، د دین د مسلې وضاحت غواړه، پوښتنه کوه، ځان ته معلومات ترلاسه کوه. صحابه کرام به نر او ښځې راتلل، د نبی علیه السلام څخه به پوښتنه کوله او د نبی علیه السلام مبارک لخوا به هغو ته جواب ورکول کېږي. زموږ یو لوی غټه المیه، یو دردونکې مسله زموږ په معاشره کې دا ده چې خلک معلومات د علماو نه کوي، د دین په باره کې پوښتنه نه کوي، د خپل ځان څخه په هغه کې تشریح کوي، نتیجه یې دا وي چې په هغه کې آخر خپل ځان خراب کړي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د دین علم را نصیب کړي، او الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د رمضان المبارک میاشت په خیر و عافیت او سلامتیا را نصیب کړي. یو خاص موده دی چې د رمضان المبارک میاشت را روانه ده، د دې لپاره د وس څخه تیاری شروع کړي. تیاری دا ده چې د رمضان المبارک میاشت دا د علم لپاره د قرآن شریف دورې شروع دي. لله الحمد زموږ او ستاسو په وطن کې 300 په ټول افغانستان کې 300 مراکزو کې د قرآن شریف دوره تفسیر، د قرآن شریف د تفسیر دورې شروع دي. تاسې هم کوشش وکړئ په یو مسجد کې په یو ځای کې د دې سره ځان وابسته کړئ، د الله جل شانه د کتاب، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سنت او د فقه علوم حاصل کړئ چې په 12 میاشتو کې یوه میاشته موږ او تاسو خپل کاروبار او تجارت را کنټرول کو، را کمې کو، په ورځ کې کم از کم 2 ساعته 3 ساعته دا و علم ته ورکو، زموږ او ستاسو په علم کې به اضافه راسي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته علمي او دیني ترقي نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.